وایي صدقه رد بلا ده. هو دې کې شک نشته. صدقه خو ډېر زیات اجرونه لري. د الله جل جلاله قهر او غضب آراموي. خو په روژه کې بیا د صدقې فضیلت ډېر زیات دی، ډېر زیات بهتر دی. خاصتاً چې کله انسان وږی کېږي، معده کې څه نه وي، نو ده ته غریبان، فقیران، کونډې، یتیمان ورپه یاد کېږي. نو ډېره زیاته اړینه ده چې موږ تاسو ډېر زیات صدقات ورکړو. زموږ ستاسو هېوادوال الحمدلله ښه ښه رواجونه لري. د ماښام د روژه ماتو نه مخکې ډېر زیات قابونه سره تبادله کېږي، بعضې کورونو ته ځي، او په ځینې ولایتونو کې خو په مسجد کې بیا افطارای کوي کلیوال. دا ډېر ښکلي رواجونه ځکه دي چې ډېر زیات خلک متاسفانه چې هغوی څه نه لري، هغوی هم خورا کوي. په ځینې هېوادونو کې دغه ښکلي عادتونه شته. الله دې داسې ښکلي عادتونه او داسې صدقات ورکول انسانان ډېر زیات کړي.